السلام علیکم دوستانو. اسماعیل شهید سره پی ټی آی حکومت څه کړي؟ هغه ولې غوسه دی؟ غواړي چې تاسو هم خبر شئ. ویډیو را سره تر اخره وګورئ او که تر اوسه پورې هم زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی دا هم د سره سبسکرایب کړئ. دوستانو، د پښتو ډرامو وتلی اداکار اسماعیل شهید علي شیرپاو سره یو ویډیو کې راغلی و چې پی ټی آی ته ډېر زیات غوسه و او ډېر زیات ګیلهمن و. اسماعیل شهید ویل څو ځلې را سره وعدې شوي تا زوی به سرکاري نوکر کوم خو هېچا زما زوی نوکر نه کړو. حالانکې ما 40 کاله په خپل فن کې د خلکو خدمت وکړو خو ماته د دې خدمت داسې لار راکړل شوه چې اوس زما زوی هم څوک نه نوکر کوي. هغه وویل چې د وزیر اعلی محمد خان سکرټري هم را سره واده وکړه خو وروسته یې زما موبایل هم نه اوچتو خو زموږ هېڅوک پروا نه کوي. اسماعیل شهید دا هم ویل چې زه نور څه نه وایم خو دومره وایم چې زما زوی دې لږ نوکر شي. هغه ویل اوسنی حکومت هر څه کې پاتې راغلی او زه دا خبره صفا کوم او که څوک څه وایي او که نه وایي خو زه صفا خبره کوم. دوستانو، رښتیا هم د اسماعیل شهید غوندې اکټر بیا نشي پیدا کېدلی ځکه چې هغه د ډېر پښتنو په خوله خندا راویستي. دا و زموږ نننۍ ویډیو. تاسو د دې ویډیو باره کې څه ویل غواړئ موږ ته په کمنټ کې ضرور ولیکئ. تر بلې ویډیو مو په لوی لاس سپارم.